د هلمند رادیو قدرمن اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ښه راغلاست ځانګړي مرکې ته. دا ځل د ګرشک ولسوالۍ د عمومي وضعیت په تړاو د ګرشک ولسوالۍ له محترم ولسوال ملا عبدالمحمد شرافت صاحب سره ځانګړي مرکه لرو. هیله ده چې د ځانګړي مرکې تر پایه سره ملتیا وکړي. ولسوال صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو. خیر سلام وسلام. ولسوال صاحب پیل به د ګرشک ولسوالۍ د عمومي وضعیت په تړاو بحث وکړو چې د ګرشک ولسوالۍ عمومي وضعیت څه ډول دی. شکر الحمدلله د ګرشک ولسوالۍ عمومي وضعیت برحاله ده. ډیر شکر الحمدلله له هرې نوعې چې د ګرشک عمومي وضعیت برحاله ده، امنیت پکې او انشاءالله هیڅ مشکل هم نشته که د خدای رضا او کارګردګۍ هم روانې دي له هره بابه چې شکر الحمدلله موږ ډیر ډاډمن یو د ګرشک د کارګردګۍ پر برابر باندې. بله ولسوال صاحب که د ګرشک ولسوالۍ د ملکي حکومتولۍ چارې څه ډول مخته روانې دي، که په دې تړاو معلومات راکړي. شکر الحمدلله د حکومتي خدماتو د دغه پر برابر باندې کارونه ډیر پر مخ روان دي. شکر الحمدلله له هرې نوعې چې که د ښاروالۍ په دغه کې وي او که د قومندانۍ په چوکاټ کې وي او که د دغه صحت په چوکاټ کې وي، له هرې نوعې چې انشاءالله خدمات ډیر ښه روان دي که د خدای رضا. د پوهنې، روغتیا او کرنې په برخو کې ستاسو لاسته راوړنې یا تر لاس لاندې کارونه چې اوس فلحاله په دې برخو کې روان دي. شکر الحمدلله د کرهنې پر برابر باندې هم تر خپل نوع باندې مجاهدینو تر خپل وسه ډیر کوشش کړی ده، داسې له یو غصب چې د غصب مخنیوی کړی ده او کوم هغه کارونه چې اوس فعلا د اسلامي امارت لخوا د مځکو د قراردادو د اجارو ترتیب روان ده، هغه هم روان ده. انشاءالله د اسلامي امارت د چوکاټ مطابق هغه ټول کارونه مخته روان دي. نو انشاءالله داسې کومې نیمګړتیاوې نشته پکې که د خدای رضا. او د روغتیا په برخو کې هم روغتیا په باب کې انشاءالله سږ کال شکر الحمدلله په دغه 1440 کال کې په مرور د دا کال باندې د روغتیا په بخش کې د موږ د صحت د ګرشک ولسوالۍ په باب کې د عمومي صحت د هلمند ولایت د صحت له طرفه چې بیا د ګرشک ولسوالۍ د مسؤلینو په برکت سره ډېرې چارې مخته روانې دي. ځکه په دې باب کې د سیدانو په کلي په ساحه کې سږ کال د موږ د ولسوالۍ له طرفه د ولسوالۍ د صحت له طرفه د عمومي صحت په همکارۍ باندې د سیدانو د کلي په ساحه کې یو روغتون پرانستل شوی ده، صحت په فعالیت شروع کړی ده د سیدانو له کلي سره. او بل دغسې د موږ د ګرشک ولسوالۍ دپاره یو 50 بستریز روغتون هم منظور شوی ده که د خدای رضا وه. او دغسې د موږ د صحت په بخش کې د ولسوالۍ پخوا دغه د عجلي واټ د زنانو د مردانو سره ګډ و، اوس عجلي واټ د نارینهو دپاره جلا ځان ته پرانستل شوی ده. او دغسې موږ د صحت په بخش کې د کوچنیانو د غذایي موادو چې د کومه همکاري و دغه ورسره کوي، هغه واټ هم انشاءالله فعاله شوی ده. نو انشاءالله ډیر خدمات کې شوي دي، ډیر خدمتونه انشاءالله په مخ کې تللي. مننه ولسوال صاحب. او په د صحت په باب کې مو پخوا یو څه د اوبو مشکلات و چې دا بارانونه برالو، نو دا اوبه بیا د صحت شفاخانه واسطه سږ کال ما هغه د اوبو بخش چې دا هغه هم بیا ښه ورته فعاله کړی دی. انشاءالله هغه هم منظم کړی دا ستونزې انشاءالله که د خدای له رضا وه. او د صحت په بخش کې مو د برقي سیستم هم انشاءالله فعاله ده. او نور هم د صحت په شفاخانې ته انشاءالله دا مختلف النوع طبي سمانات چې دي هغه هم انشاءالله پیدا شوي دي، ورته راوړل شوي دي. نو انشاءالله د صحت بخش هم تر ډېره حده برابر ده. بله مننه ولسوال صاحب که دا راته ووایه چې د ګرشک ښاروالۍ په بودجې سره یو لړ بیا رغنیز کارونه ترسره شوي دي. دې پروژو د ولسوالۍ په پرمختګ کې څه ډول اغېزه کړې ده او دا کارونه کوم کارونه دي؟ دغه شکر الحمدلله د موږ د ګرشک په ولسوالۍ کې سږ کال په دغه 1440 کال کې سړکان فعاله شوي دي. تقریبا چې د ولسوالۍ د شرق له طرفه چې له عمومي سړکه چې شمال طرف ته غځېدلی یو کچه سړک و چې په هلته په نوي بازار ګډېږي، دا سړک فعاله شوی ده. او 2 سړکان نوي سکیر پر لوېدلی ده. 2 سړکان د ښاروالۍ د زاړه بازار د ګرشک د زاړه بازار یو د جنوب و شمال ته پروته، یو شرق و غرب ته پروته، دا 2 سړکان هم د کیر په زراعه باندې جوړ شوي دي.
کیروم په لویدلی د جوړ دی او دغسې د مساکلا طرف ته 9 کیلومتره سړک تللی دا تقریبا کار و فعالیت روان د ګلدانیم په مابین کې روان ده او مطلب د پوخکاري هم روانه ده که د خدای رضا وه او نورې پروژې هم داسې آینده روانې دي او بل په کوم د ګرش په بازار کې دا شپني ګروپونه چې دي دا هم انشاءالله خلک ډېر خوشحاله کړي دي شپني ګروپونه په نوي بازار پر نوي سړک باندې چې نوی سړک ورجوړ شوی ده له زاړه بازار نوي بازاره چې د مساکلا سړک ته ورګډېږي دغه هم یو سړک ته دا څلورمه پروژه ده دا سړک هم فعاله شوی ده او د مساکلا په سړک بیا له لوی بازاره چې بیا دغه تر نوي بازار پورې شپني ګروپونه هم مکمل فعاله شوي دي نو انشاءالله ډېر کارونه مخته تللي دي او بل د ښاروالۍ دپاره د وسایطو د خریداري ترتیب هم برابر شوی دی چې کوم وسایط ورته اخیستل کېږي نو شکر ده الحمدلله موږ د ښاروالۍ چرۍ هم روانې دي بعضې روانې دي بعضې خدمتونه خلاص شوي دي نو ډېر پرمختګ موږ د ښاروالۍ په برابر باندې په پروژو کې تللی بله یعنې د ګرشک ښار برېښنا لري برېښنا لري و بله نو دغه برېښنا په نوبتي ډول ده که څلوروي ساعته برېښنا خو اوس د کجکي برېښنا وي بیا هغه په عمومي ډول باندې ده او که هغه نه وي بیا موږ خپل برق لرو د بندي برقه چې مثلا هغه بیا پر نوبتي ډول باندې ده نو انشاءالله اکثره وخت برق فعال وي بله یعنې ولسونه هم خوشحاله دي چې دغه سیستم ورته برابر شوی ولسونه شکر الحمدلله مکمل خوشحاله دي د سړکانو په ودانیو باندې خوشحاله دي په د شپني څراغو باندې خوشحاله دي او تجارتي دکانونه په بازار کې جوړ شوي دي او د ګرشت ولسوالۍ دپاره یو ډېره غټه اداري ساختمان روان ده چې تقریبا په میاشت 2 میاشتو کې به ټول کار تکمیل شي 2 منزله تعمیر ده چې د ښاروالۍ دپاره سږ کال موږ شروع کړی دی د ښاروالۍ د ګرشتي مسؤلینو په برکت یعنې د ښاروالۍ په بودیجې سره جوړېږي و د ښاروالۍ په بودیجې جوړېږي بله او د ګرشک ښاروالۍ فعالیتونه چې په ټولنیزو رسنیو باندې خلک یې ستایي ولسونو د ګرشک ښاروالۍ سره څومره همکاري کړې ده په دې برخه کې په خاص توګه د صفایي د ټکس د تیورولو په برخه کې او یا د ښار پاک ساتلو په برخه کې ولسي مشرانو خلکو په دې برخه کې څومره همکاري کړې ده ګرشک ولسوالۍ کې الله تعالی د ولسي خلکو ته برکت ورکړي چې کوم د ګرشک ښاروالۍ اصولي ټکس ته یا هر ترتیب سي ده که د مالیې په بخش کې وي که د ټکس په بخش کې وي چې ښاروالۍ ته ورکوي یا د کرایې په بخش کې وي مکمل د ګرشک ولس له ښاروالۍ سره همکاره بله ولسوال صاحب بل راځو د ولسي ملاتړ په برخه کې ځکه چې چیرې چې ولسي ملاتړ او د ولس او دولت ترمنځ همغږي وي هلته په چارو کې پرمختګ راځي نو د ولسي خلکو سره د یووالي او همغږۍ په برخو کې ستاسو لاسته راوړنې او عمده فعالیتونه شکر ده الحمدلله موږ په ګرشک کې تقریبا یوارې حکوم په ولسوالۍ کې مسؤلین چې د ټوله ښه همغږي سره لري بیا د ولسوالۍ د مسؤلینو په همغږي سره ټول مسؤلین بیا د ولس له خلکو سره ډېره همغږي لري او ولس خلک له مجاهدینو سره ډېره ښه همغږي لري ځکه شکر ده الحمدلله موږ که د وطن وکیلان وي که وکیل ګذران وي که سپینیري وي که قومي خلک وي حتما موږ په میاشت کې وارې له دوی سره مجلس لرو د همغږۍ مجلس لرو یو له بله سره همکاره یو نو انشاءالله مکمل سره همغږه یو انشاءالله ولس خوشحاله ده په دا خدماتو هم ولس ډېر خوشحاله ده او د ولسوالۍ د مسؤلینو او د دوی د همغږۍ په برابر باندې په دې نو ولس هم خوشحاله ده موږ هم ډېر خوشحاله بله دغه د همغږۍ مجلسونه یا د همغږۍ ناستې څومره مهمې تمامې شوي دي څومره اثرات یې کړي دي دا ډېر اثرات یې کړي دي ځکه چې په دې خاطر له ولس له موږ سره په هر باب باندې همکاره ده چې دا موږ دوی همغږي ده داسې د یو غلو په لیول باندې و د بدکاره خلکو پر برابر باندې او په ولس کې چې کومې بعضې مشکلات پېښ شوي د مشکلاتو د حل په باب باندې ولس له موږ سره په دغه باب همکاره ده دې ډېرې اغېزې پورته کړي دي د ولس په مابین کې ډېرې موافقې و داسې یو جوړې و فیصلې و دغسې شیان راغلي دي چې دغه د قومي خلکو په توسط باندې موږ له دوی سره کړي دي او دوی له موږ سره همغږه دي د ولس مشکلات هم رفع کړي بله د امنیت د تامین او ترهګریزو پیښو په مخنیوي کې ولسي خلکو د ځایي مسؤلینو سره څومره همکاري کړې ده په خاص توګه د امنیت په ټینګښت کې بالکل د امنیت په ټینګښت کې د ولسي خلکو دونه همغږي کړې ده چې انشاءالله چې هر وخت یا چې یو مشکل پیښ شي موږ له ولسي خلکو سره رابطه نسو یا یو مشکل په ساحه کې پیښ شي د ولسي خلکو له موږ سره رابطه ده نو په هغه باب کې مثلا یا داسې یو کمزوري خلک وي په یو ځای کې مثلا
د هغو په باب باندې په هغه لیول دی له موږ سره همغږي کړې ده او همغږي کوي مثلا او ډېرې اغېزې پیدا کړي. بلې ځکه پخوا په ګرش کې د نامني خبرونه ډېر خپرېدله د اسلامي امارت تر راتګ وړاندې د نامني او د غلا او د فساد خبرونه ډېر خپرېدل. یعنې په دې ولسوالۍ کې به ډېری خلکو زړه نه ښه کوي چې پانګونه وکړي تجارت وکړي. اوس د امنیت په تامین سره څومره خلکو لیوالتیا ښه کړې ده چې تجارت وکړي پانګونه وکړي. اوس شکر الحمدلله موږ د ګرش په ولسوالۍ کې نوي مارکیټونه جوړ دي او جوړیږي او په ولسوالۍ په سطح باندې قراردادونه خلک کوي د پمپو و د مارکیټ و د دوکانو او د ودانیو د کوم بعضې شیان چې د مطلب چې په چوکاټ د ښاروالۍ کې وي خلک قراردادونه کوي او امنیت شکر الحمدلله ډاډمن ده، هیڅ مشکل هم نشته. غله هم پخوا سطح سیولو د غلو هغه دغه بیخه اوس تر 0 درجې را رسېدلې ده او شکر الحمدلله اوس په ګرش کې بیخه بې امنیتي شته نه که د خدای رضا. ډېره مننه. ولسوال صاحب د دولت لخوا د ترسره کېدونکو پروژو په برخه کې څومره د سیمې خلکو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده؟ په ډېره اندازه کې چې کومه خلکو مارکیټونه جوړ کړي دي د مارکیټو پر برابر باندې هغو ته ډېره د ګټې زمینه برابره شوې ده او کوم اندازه کې چې د سړکانو ودانۍ جوړې شوې دي د اسلامي امارت لخوا یا ښاروالۍ لخوا یا مطلب په کومه بخشو کې د پرغه برابر باندې د خلکو ودانیو ته و دوکانو ته و دغو ته ډېر زمینې برابرې شوې دي. سړکان ویدلي دي هغو ته اوس فعالیت د دوکانو شروع ده چې له هره طرفه چې خلک دوکانو ترتیبات ورته برابروي او په مارکیټو کې مو خلکو ته د خپلو مزدوریو د خواریو مثلا د دوکانداریو لیولونه برابر شوي دي. نو ولس انشاءالله ډېر خوشحاله. بله د ګرش څخه بیا تر مساکله پر تصیدونه وکړل چې د 9 کیلومتره سړک چارې پیل شوي دي. د دغه سړک او یو شمېر نورو بیا رغنیزو پروژو په برخه کې هم خلکو ته د کار کولو فرصت برابر شوی و انشاءالله. بس خو هغه اوس فعلا کار باندې روان ده. په دا روان کار کې خلکو ته انشاءالله ډېر دغه رسېدلې د ګټې رسېدلې دي او سپای ته انشاءالله کار ورسېږي بیا خو ټول ولس ته بیا ډېره ګټه. بله ولسوال صاحب ګرش ولسوالۍ ته څو ولسوالۍ راخلاصې دي چې مثلا د دې ولسوالۍ ته راځي د توکو د رانیولو لپاره یا چې ناروغان ورته راځي په دې ولسوالۍ کې درملنه کېږي؟ یوازې د ګرش ولسوالۍ د اطراف سیمې خلک ورته راځي که د ګرش ګاونډ ولسوالۍ اوسېدونکي هم ورته راځي؟ ګرش ولسوالۍ خو یوارې خپله ولس ډېر د تقریبا بیخي بانفوسه ولسوالۍ د هغو دپاره ډېر د فعالیت ځای ده. دویم دا خبره ده چې پر موږ باندې د کندهار و هرات لخوا عمومي شهرا رایله ده ټکرونه کېږي مشکلات پیښېږي په دا لارې کې چې له کومه طرفه یو مشکل پیښ شي نو د مریضانو دغه ټول د موږ ګرش روغتون ته راځي او پاتې بعضو ولسوالیو هم استفاده جن کوي یا تقریبا قریب د سنګینو خواته مثلا یا نوزاد لار پر اخلاص ده یا د مساکله لار پر اخلاص ده داسې یو مشکل و مریضان راسي واري دالت د ګرش ولسوالۍ و صحت ته راځي بیا لغه جا نقل کېږي مرکز. بله یعنې دلته د همدې ناروغان درملنه په ښه توګه ترسره کېږي و انشاءالله ګنجایش و امکانات شته ورته و که د خدای رضا هغه مشکلات یې بس حل کېږي یا د پاسمان مشکل وي یا د یو درد مشکل وي یا کوم تکلیف هغه یې تر مرکزه رسېږي په دغه اندازه کې مشکل حلېږي. بله د اسلامي امارت له واکمنېدو سره دریم اداري واحدو کې دولتي خدمات د کیفیت او کمیت له اړخه معیاري شوي دي. په ګرش ولسوالۍ کې هم د دولتي ادارو کومې نوې څانګې پرانیستل شوي دي چې مخکې به نه وه اوس هغه څانګو کې خلکو ته خدمات وړاندې کېږي؟ او شکر الحمدلله موږ د ګرش په ولسوالۍ کې په پښتني بانک په نامه باندې یو څانګه فعاله شوې ده سږ په دا 40 کال کې. نو ډېرې استفادې که صرافان وي که تجاران وي که عام خلک وي که مجاهدین وي ډېره استفاده جن کوي. او بل موږ په ولسوالۍ کې د بایومتریک د سکرو څانګه فعاله شوې ده. خلک ډېر د خدماتو په دغه باب باندې دغه دي. نور هم د بعضو وزارتو مربوط ریاستو ترتیبونه چې دي انشاءالله هغه صحي و دغه یې سره دغه شوي دي کارګزاري ترتیب یې مثلا په بعضو ځایو کې په ځان نظارت کې شته چې بعضې فعالیت به شروع کېږي بعضې به شروع شي. بله ولسوال صاحب دغه نوې څانګې چې پرانیستل شوي دي دا یوازې د ګرش ولسوالۍ د خلکو لپاره خدمات وړاندې کوي که د ګرش د ګاونډ ولسوالۍ اوسېدونکي هم ورته راځي؟ یا یې د ګاونډ ولسوالۍ خلک هم ورته راځي له لرې ځایو دغه موږ وینو خلک راځي له نورو متفرقه ولسوالیو چې بایومتریک تذکرو ته هم راځي او مثلا د اطرافو مجاهدین هم له د پښتني بانکه چې ګټه اخلي شاوخوا خلک چې وي ټوله دغو کوم پانګونې شوي دي دا دوه شعبې ګټه جن اخلي عموما. بله
مخکې په ګرشک کې د غلا او جنایي پیښو په تړاو شکایتونه موجود او مخکې ما یادونه وکړله اوس هغه شکایتونه ستونزې څومره حل شوي دي هغه ان شاء الله که د خدای رضا او په سل کې 89 مشکلات حل شوي دي که د خدای رضا. بله ولسوال صاحب په ولسوالۍ کې اکثره د خپلمنځي شخړې ډېرې کېږي علت یې څه بولي او د دې د مهار د پاره د مخنیوي لپاره تاسو د کوم میکانیزم څخه استفاده کوئ؟ دغه خو څه نه څه مشکلات و دغه خو پیښیږي د خلکو خو مطلب موږ بیا په خپل تدبیر او په خپل سلسله باندې ان شاء الله تر ډیره حد پورې د خلکو د یو چا په قومي خلکو مشکلات حلېږي په قومي خلکو مشکلات ورحلوو په محکمه مشکلات حلېږي په محکمه ورحلوو چې په موږ مشکلات حلېږي ان شاء الله موږ ورحلوو. مطلب په دې کې موږ د ولسوالۍ مسؤلین ټول سره همغږي یو ان شاء الله مشکل ته خلک نه دي پرې کې مشکله حلېږي. یعنې ستاسو منظور دا دی چې ډېرې شخړې د قومي جرګو د لارې یا د دیني علماو د قومي بنفوذه مشرانو په منځګړیتوب حل شوي دي؟ و دغسې ډېرې مسلې دي چې موږ و قومي خلکو ته و د علماو په شمول چې له قومي خلکو سره علما هم ملګري وي د هغو په سطحه باندې ان شاء الله دا مشکلات موږ ورحل کړي دي حلېږي. بله نو د دې هغوی دا فیصلې بیا عدلي او قضایي ارګانو ته د منلو وړ دي؟ بالکل د دغه اصلاح د مسلمانانو چې داسې هر څوک یې کوي د موږ تر نظارت لاندې بالکل ورته قبول وړي. بله د برېښنا په برخو کې نوې پروژې په ګرشک ولسوالۍ کې پرانیستل شوي دي؟ سږ کال په دغه کې تقریبا په مرور د دا یو کال شکر الحمدلله موږ د بندیبرګ پروژه چې و ماشینان خراب وو نو دا ماشینان ته انجینران له لیرو جایو حتی د شیخ القدر امین حفظ الله په امر یو انجینر ورته راستول سوی وو نو دغه پروژه د برق مکمله تکمیل شو او کار ته وسپارل شو. بله یعنې دغه د بندیبرګ څخه د برېښنا خدمات یوازې د ګرشک بازار خلکو ته ورکول کېږي که اطرافو کې هم یا په لیرې پرتو سیمو کې هم د برېښنایي پایې یا مزي غځېدلي دي چې خلکو په داخل د ولسوالۍ کې غځېدلي دي په داخل د ولسوالۍ د ګرشک ولسوالۍ خلک استفاده جن کوي که په اطرافو ته د غځېدلي دي که بالخصوص په بازار کې ویم نو دغه د ګرشک ولسوالۍ خلک استفاده جن کوي. بله او ولسوال صاحب یو شمېر پانګوال چمتو شوي چې په ولسوالۍ کې پانګونې وکړي په ګرشک ولسوالۍ کې نوې کارخونې پرانیستل شوي دي یعنې نوې وړې فابریکې نو دغه چې د پانګونو دپاره مثلا د قراردادو هڅه خلکو کړې د ښاروالي ورسره لګیا ده خو تقریبا ان شاء الله په اخته دي خلک. بله یعنې دې لیوالتیا لري چې په ګرشک ولسوالۍ کې فابریکې جوړې کړي کار وکړي؟ بالکل لیوالتیا لري راځي خلک په دغه باب کې کوشش کوي د مارکیټو په باب باندې او د پانګونو په باب باندې اخته دي خلک ان شاء الله ښاروالي ورسره همکاره ده او امارت اسلامي امارت مسؤلین ټول سره همکاري. بله او ستاسو د خوا څخه هم د امنیت او د همکاري ډاډ ورکول شوی دی چې مثلا دوی ډاډه شوي دي چې باید دلته سرمایه ګزاري وکړي او دلته پانګونه وکړي تر څو خلک استفاده ځینې وکړي د کار زمینه ورته برابر شي د دې اقتصادي ماشین نور هم وغوړېږي. بالکل ان شاء الله موږ هم ډاډ ورکړی دا او هم ډاډ ورکوو هم ډاډ ورکړی دی د امنیت له لارې او خلک هم د امنیت په خاطر باندې و دې ته هڅه ډېره کوي چې د خپلې پانګونې وکړي موږ ورسره همکار یو. د مثمر او غیر مثمر نیالګیو د ایښودلو کمپاین په ګرشک ولسوالۍ کې پیل شوی دی؟ شکر الحمدلله هغه موږ تېره هفته کې غونډه وکړه د ښاروالۍ په توسط باندې بیا هم خلک راووتو قومي خلک و شاوخوا د منطقې خلک ان شاء الله د نیالګیانو په باب هم هدایت ټول ولس ته وکړو چې د امارت په نیت او په خپل نیت باندې به هر څوک نیالګیان ږدي او په نیالګیانو باندې موږ په بازار کې هم انشاءالله شروع شوې ده نیالګیان خو شوي دي او ولس ته مو هم ډاډ ورکړی ده موږ ورته ویلي دي چې باید تاسو نیالګیان کېږدئ نو هغه پانګه دغه ترتیب هم اوس روان. بله یعنې دا نیالګیان به په ټولو ولسوالۍ کې ایښول کېږي؟ د موږ د ټولې ولسوالۍ په سطحه مو خلکو ته دغه ویلي دي چې مطلب هر ځای د چا وس وسو که په اطرافو وي که په داخلي بازار کې باید نیالګیان کېږدئ ځکه په دې نیالګیانو کې برکت شته انشاءالله. بله ولسوال صاحب یوه ستونزه شته چې هر کال زرګونه نیالګي په ولسوالۍ کې کښېنول کېږي برته وچ شي علت یې څه بولي؟ نو هغه یو څه ناڅه دغه مشکلات ولو د دا وچکالیو اثرات و یا د برمو وچېدنو یا د اوبو کمبود په دغه خاطر باندې خلکو هڅې کړي دي کوشش یې کړی ده خو دا وچېدنې د دغه بعضې مشکلاتو په خاطر ده چې دغه تېرو کلو کې تاسو ته معلومېږي چې مطلب وچکالۍ زیاتې وي نو الله تعالی د خدای رحمتونه وکړي انشاءالله بیا به نیالګیان نه وچېږي. بله
د غصب د مسلې په اړه که بحث وکړو چې په ګریش ولسوالۍ کې څومره د غصب مخه نیول شوې ده؟ تر ډیره حد د ګریش په ولسوالۍ کې موږ ان شاء الله له زراعت مسؤلینو سره همکار یو. د زراعت مسؤلینو هم په کوشش دي اخته دي ان شاء الله تر ډیره حد د ګریش په ولسوالۍ کې د غصب مخنیوي شوی دی ان شاء الله. بله ان دې ته یو ځانګړې کمیټه جوړه شوې ده که یوازې د یوې ادارې کار دی؟ دا خو د زراعت ادارې کار ده، خو په دې باب باندې چې ارجای یو څوک د غصب اقدام وکړي بیا د زراعت مسؤلین پر موږ باندې غږ کوي، بیا موږ یو د کومدانۍ ورګانونه ټول قابضي دي کټولي دي هغه ورسره همکار دي بیا د غصب مخنیوي ورسره کوي. بله بله ستونزه اکثره وخت په ولسوالۍ کې خلک دا یادوي ولسوال صاحب چې ځینې کسان خود سره برمې وهي، ژورې برمې وهي چې هغه د مځکې لاندې د اوبو سطحه هم ورسره کښته کېږي. په دې برخه کې ستاسو اقدامات څه دي؟ دغه خو که په خپل سر و خود سره وي په هغه باب کې موږ کوشش کړی د مطلب هغه خلک هم بند کړي دي او تقریبا په دغه اندازه کې برمې تر اوسه پورې موږ په ساحه کې به وي هم نه خو سیادي د هغو موږ دغه کړی د کوشش د غصب و د مخنیوي هم کړی. بله یعنې په دې برخه کې ولسي مشران یا ولسي خلکو همکاري هم ستا دی خوشحاله دي چې باید دغه مخه ونیول شي؟ ولسي خلک هم په دې خوشحاله دي، ټول دغه ته متوجه. راتلونکي پلانونه ولسوال صاحب د حکومتدارۍ د پیاوړتیا او زیربنایي پروژو د تطبیق په برخه کې څه دي ستاسو؟ موږ خو دغه پلانونه دي د موږ ولسوالۍ ته له وزارتو چې هم خلک راغلي دي دغه پلانو کې موږ همکاره یو ورسره موافق یو انشاءالله چې په هره سطحه کې چې د پلچکانو پر برابر وي، د بندو پر برابر وي، داسې د یو بندو مخه نیول شي، مطلب هغه بیا د ولس ته د مسلمانانو برمو ته ګټه کوي. په دغه باب کې موږ له هر نوي سره له ولس سره هم همکاره یو، ولس هم دغه ته متوجه ده. موږ د اسلامي امارت وزیران صاحبان چې راغلي دي هم دا یاداشونه موږ ورسره کړي دي، هغه هم دې ته متوجه دي چې د ولس په ګډه باندې دغه مشکلات ټول حل شي او آینده دا ترتیبات ونیول شي. وروستي بارانونه څومره ګټور تمام شول د ولسوالۍ دپاره؟ ډېرې سیمو کې به بندونه راغلي وي، دا اوبه د کوچنیو چکډیمو په ذریعه سره کنټرول شول یعنې مهار شوې؟ په کوم ځایو کې چې چک پوینټونه جوړ شوي دي انشاءالله په هغه ځایو کې چې چک پوینټونه سره برابر وو په هغه ځای کې انشاءالله کنټرول شوي دي اوبه، او کوم چک پوینټونه نه وو هغه بندونه راغلي دي انشاءالله دا ډېره ګټه کړې ده ولس ته دغه ته دا بندونه ټول بیا راغلي دي. دا د ګریش پر ساحو باندې څه غټ غټ بندونه شاوخوا دي لکه نوزاد رود او پاشک باندې وو باسایدار بندونه دا 3-4 شپې مخکې ډېر ډک ډک رالو ټول انشاءالله په دا راده باندې راګډ شو. نو انشاءالله دغه زیمو و دغو دپاره دا ټول انشاءالله فایدهمن و ګټمن. ولسوال صاحب د ګڼه ګوڼه په ګریش ولسوالۍ کې زیاته ده، نفوس هم زیات، تاسو مخکې یادونه وکړه او د نورو ولسوالۍ خلک هم راځي. د ښاري نظم او امن دپاره ستاسو پلانونه څه دي؟ ښاري نظم او امن دپاره موږ انشاءالله پلانونه جوړ کړي دي، پر هر ځای باندې چک پوینټ لرو او په هر ځای باندې ملګري اچوو او په کومه ساحه کې چې د بازار تنګي و سلسله وي هغو ځایو ته مجاهدونه محذب کړي دي، علیحده ملګري مو ورته جوړ کړي دي، طریقه او نظم ورته جوړ کړی ده چې دا بانفوسه ولسوالي ده یا لوړ عمومي شهره ده د هغو په باب ټول موږ ترتیبات لرو او انشاءالله هغه ترتیبات مشکلات هم حل کړي. مثلا ځینې کسانو په لوی لاس په ښار کې یا په بازار کې ترافیکي موانع او ترافیکي خنډونه رامنځته کړي چې دا هم د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو یو باعث ګرځي، ښاري بې نظمي کېږي. د ترافیکي موانعو د لرې کېدو په برخه کې هم تاسو کمپاینونه ترسره کړي دي؟ هغه موږ مکمل د کومندانۍ له لارې یو ترتیب ورته لرو، یا مثلا په دا لوی شهره او په د بازار د تنګۍ په خاطر یا ریړۍ ولاړې وي یا مثلا بعضې خلکو داسې بعضې موانع ایښي وي، موږ کوشش کړی د لرې کړي هم دي او ملګري هم ورته متوجه دي چې په کوم وخت کې مشکل پیښیږي هغه مشکلات راپکوي. کله چې ترافیکي موانع ایسته شوي دي څومره ښاري نظم او امن خوندي شوی دی، یعنې د ښار ښکلا پیدا کړې ده؟ ښار بیا ښه ښکلا هم پیدا کړې ده او بل ښاري نظم هم ټول برابر ده شکر ده الحمدلله. پخوا به یو څه ناڅه د مشکلات و د لو شهرات و د موټروانانو دپاره د موټرانو دپاره، اوس انشاءالله د ټولو پر مخ باندې مخه خلاصه ده چې بعضې موانع وو یا ریالیانې وي یا داسې یو کوکې وي یا شیان و هغه هم د ښاروالۍ و د ولسوالۍ د مسؤلینو په حیث باندې دغه موانع لرې شوي دي انشاءالله پراخي هم ده ښکلا هم شته. بله او کوکې و څه ځایونه بیا د ښاروالۍ د خوا هم توضیح شوي دي چې مثال په مسلکي ډول باندې یا په معیاري ډول باندې دوکانداران هلته هټۍ وکړي، دوکانونه پرانیزي؟ هغه په کومه ساحو کې چې نوي سړکان اوس پرانیستل شوي دي او جوړ شوي دي یا په کومې ساحې خالي وي
هغه د خلکو د ګټې لپاره ډیر ځایونه هلته پرانیستل شوي دي د ښاروالۍ په توسط باندې دوی په چوکاټ. مننه ولسوال صاحب. په وروستي کې د خلکو څخه غوښتنه څه ده د خلکو ملاتړ د حکومتدارۍ په برخه کې څومره مهم بولي او پیغام دې ورته څه دی؟ نو ټول ولس ته پیغام دا د شکر د الحمدلله اسلامي امارت له ټول ولس سره ډیر اخلاص لري که د اسلامي امارت علي قدر المؤمن شیخ صاحب مبارک ته بیا له وزیرانو راونیسه تر والیانو پورې بیا تقریبا د ولسوالۍ تر مسؤلینو پورې ټول دې ته متوجه دي چې د ولس په خدمت کې د ولس خدمت کوي. نو له ولس چې د موږ دا غوښتنه ده چې د اسلامي امارت په هر ګوټ په هر چوکاټ کې له اسلامي امارت ملاتړ وکړي. ډیره مننه کو خوشاله اوسئ ولسوال صاحب. کور مودان د هلمند رادیو قدرمن اوریدونکو ځانګړې مرکه همدومره وه چې د ګرشک ولسوالۍ له محترم ولسوال ملا عبدالمحمد شرافت سره مو ځانګړې کړې وه. تر بلې مرکې پرې چې تاسو درنه خدمت حاضرېږم. پر مهربانه الله مو سپارم.